السلام علیکم. زه یم ستاسو حنیف الله. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. هیله کوم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده واټساپ په باره کې. واټساپ په باره کې مې داسې ویډیو تاسو ته راوړې ده چې واټساپ کال ریکارډینګ به موږ څنګه سیو کوو. نو که تاسو واټساپ کال ریکارډینګ سیو کول غواړئ، مطلب کوم کس چې تاسو ته مطلب کال وکړي په واټساپ باندې، هغه تاسو ووایئ چې موږ سره دا ریکارډینګ وشي او دا موږ سره سیو شي. نو راځئ موږ به تاسو ته د هغې په باره کې یو ټریپ ښایو. نو اول به تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور ته. کله چې تاسو خپل پلی سټور ته لاړ شئ نو هغه به داسې د هغې په باره کې به تاسو داسې یو ایپ پکار وي. موږ به داسې کار وکړو چې یو ایپ دی موږ به ورکړو، ایپ کال ریکارډر. کله چې موږ ایپ کال ریکارډر ورکړو نو موږ په دې باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په دې باندې کلیک واخلو نو دا موږ انسټال کړو. دی ما سره دی پلی سټور نه موږ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. د خیره دی به موږ اوپن کړو. کله چې دا موږ کال ریکارډر دی، کال ریکارډر واټساپ موږ ته دا موږ اوپن کړو. کله چې دا موږ اوپن کړو نو تاسو ته به داسې شانتي انټرفیس راځي. دا نشان چې دی، دا مخکې نشان چې دا به آن کړئ، بیا به دې پسې بیا به آن کړئ. کله چې تاسو بیا آن کړو تاسو ته به آی ایکسپټ ټرم اف سروس دا یو انټرفیس به تاسو دې باندې به تاسو کلیک کولی. نو تاسو مخې ته لاړ شئ، دا به بیا کلیک کولی. کله چې دا تاسو کلیک واخاست په دې باندې به تاسو ته وایي چې ګرانډ پرمیشن. تاسو په ګرانډ پرمیشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ګرانډ پرمیشن باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به دا وایي چې ویل یوزینګ دیس ایپ. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، بیا به الاو کوئ، بیا به الاو کوئ، بیا به الاو کوئ. کله چې تاسو الاو کوئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي انیبل سروس. کله چې انیبل سروس باندې تاسو په کلیک واخلئ، تاسو چې په انیبل سروس باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې لپاس انټرفیس راشي. په هغې کې به تاسو ته ویلي چې ایپ کال ریکارډر. نو تاسو په ایپ کال ریکارډر باندې کلیک واخلئ. نو دا موږ سره اپ دی، دا موږ آن کړو. کله چې دا موږ آن کړو نو موږ به لاندې راشو، موږ به الاو کړو. کله چې دا موږ الاو کړو بیا موږ په بیک باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په بیک باندې کلیک واخیستو موږ به راشو خپل ایپ ته واپس. انیبل سروس موږ داسې انټرفیس راغلی، موږ په انیبل سروس باندې کلیک واخیست. کله چې موږ په انیبل سروس باندې کلیک واخیست نو موږ داسې موږ ته بیا واپس داسې انټرفیس راشي ایپ کال ریکارډر. موږ په دې ایپ کال ریکارډر باندې کلیک واخلو. دا موږ سره اپ دی. نو موږ به په آن باندې کلیک واخیست. کله چې موږ په آن باندې کلیک واخیستو بیا به موږ الاو کوو. کله چې موږ په الاو کوو موږ به بیا خپل بیک سایډ ته واپس راشو. کله چې موږ بیک سایډ ته واپس راشو نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. نو موږ به بیا داسې وکړو چې په سکیپ باندې به کلیک واخلو. کله چې موږ په سکیپ باندې کلیک واخیستو نو دې نه بعد موږ ته یو داسې انټرفیس راشي چې هغه به په ویل یوزینګ دیس ایپ، مطلب موږ ته به وایي چې دا ایپ تاسو یوز کول غواړئ. نو دا به موږ په دې انټرفیس باندې کلیک واخلو. کله چې موږ په دې باندې کلیک واخلو نو هغه دی ګوره موږ ته اوس ښایي نو کال ریکارډز. کله چې دا اوس موږ بالکل برابر کړو، موږ ته اخر بالکل کمپلیټ شو. نو انشاءالله داسې دا ایپ موږ بالکل تیار کړو. ایپ کال ریکارډر د دې نیم دی. نو تاسو څنګه کولی شئ کله چې په واټساپ باندې تاسو کال وشي تاسو ته او تاسو کال ریکارډینګ سیو کول غواړئ نو موږ سره دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. نو انشاءالله تاسو ته به هر څه کوم ریکارډینګ چې کېږي د کال هغه به تاسو ته سیو کېږي. نو امید ساتم چې تاسو موږ ویډیو به خوښه شوي وي. زموږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو تاسو ته به انشاءالله نور هم ښه ویډیوګانې راوړم. خدای الله په امان.